ډاکټر او ناروغ. یو ډاکټر وروسته له دې چې د یوې عاجلې جراحۍ لپاره وغوښتل شو په بیړه روغتون ته ننوت. خپل کالي یې بدل کړل او مستقیما د جراحۍ خونې په لور روان شو. په تالار کې د ناروغ هلک پلار سره مخ شو. د ډاکټر په لیدو سره د ناروغ هلک پلار راغبرګه کړه: ولې تاسو ډیر زیات وخت ونیو تر څو دلته راشئ؟ تاسو نه پوهیږئ چې زما د زوی ژوند په خطر کې دی؟ آیا تاسو د دې مسؤلیت احساس نه کوئ؟ ډاکټر وخندل او وویل: زه بخښنه غواړم، زه په روغتون کې نه وم. د خبر د ترلاسه کولو وروسته څومره چې مې ژر کولی شوی دلته راغلم او اوس غواړم چې تاسو قرار شئ تر څو زه خپل کار وکړم. د ناروغ هلک پلار په غوسې سره وویل: که ستا زوی اوس همدلته په دې کوټه کې پروت وای او مړ کېدلی، تاسو به قرار وای؟ ډاکټر بیا وخندل او په ځواب کې یې داسې وویل: په قرآن کریم کې ویل شوي له خاورې څخه پیدا شوي یو او خاورو ته به ستنېږو. د الله په نامه ډاکټران نشي کولی چې ژوند اوږد کړي. لاړ شه او د خپل زوی لپاره دې دعا وکړه. موږ به هم د خدای په فضل کوښښ وکړو تر څو خپله دنده په ښه توګه ترسره کړو. د ناروغ هلک پلار په ټیټ اواز سره وویل: کله چې څوک اندېښمن نه وي، مشوره ورکول ورته اسانه وي. له څو ساعته جراحي وروسته ډاکټر د جراحي له خونې خوښ رابهر شو او وویل: جزاک الله خیرا، ستا زوی وژغورل شو. او پرته له دې چې د ناروغ د هلک پلار غبرګون وویني، په خپله لار روان شو او وویل: که تاسو کومه پوښتنه لرئ له نرس څخه یې کولی شئ. د ناروغ هلک پلار وویل: ولې دا ډاکټر دومره مغروره دی؟ هغه ولې څو دقیقې انتظار ونه باسو چې زما د زوی د حالت په اړه پوښتنه ورڅخه وکړم؟ په داسې حال کې چې د نرس په مخ اوښکې روانې وې، په ټیټ غږ سره یې د ناروغ هلک د پلار په ځواب کې داسې وویل: نن سهار د ډاکټر صاحب زوی په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. هغه د خپل زوی په ښخولو و. کله چې موږ د تا د زوی د جراحي خبر ورکړ، هغه سمدستي راغی او اوس هغه چې ستا د زوی ژوند یې وژغورو بیرته د خپل زوی جنازې ته لاړ تر څو یې خاورو ته وسپاري. عبرت: هیڅکله هم باید په چا دومره ژر قضاوت ونه کړو، ځکه موږ نه پوهیږو چې د هغه ژوند به څه ډول وي او په هغه به څه تیریږي.